د پکتیا زرګونه عامو وګړو د افغان دفاعي ځواکونو د ملاتړ او هڅونې په موخه په مرکز ګردیز کې له هیواده د دفاع په موخه د خپلو افغان دفاعي ځواکونو ملاتړ او هغوی ته د ګلانو ګیدۍ ډالۍ کړي چې وړ مورزې پر پاکستاني پوستو بریالي غچ اخیستونکي بریدونه ترسره کړل. د سلختیز زون 203 منصوري قلو اردو مسؤلین وای دوی هر وخت د هیواد دفاع ته ژمن دي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې مغرضانه لاسوهنې وکړي. افغانستان اسلامي امارت مجاهدین مسؤلین او منصوبین هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان پر خاوره یرغل وکړي او د افغانستان خاورې ته ولسونو ته ملي شتمنیو ملي ارزښتونو ته په بده سترګه وګوري. موږ د دین ساتونکي یو، د هیواد دفاع په ځان فرض ګڼو، د دین ساتنه په ځان فرض ګڼو، ولې خو د هیواد ساتنه چې دغه قرض ګڼو هیڅ چاته اجازه نه ورکوو په هیڅ صورت باندې چې د افغانستان لپاره ګوت څنډنه وکړي. که هر چا د افغانستان لپاره ګوت څنډنه وکړله د هغوی لاس به غوڅېږي. موږ له ټولې نړۍ سره ښه تعامل غواړو، هیڅ چاته به د افغانستان له خاورې څخه ګواښ نه پیښیږي. د افغانستان ټول مجاهد پرور ملت ته ډاډ ورکوم چې موږ به د افغانستان د ملي شتمنیو سرحداتو په هر وخت کې په یخ او ګرمۍ کې په هر حالت کې دفاع کوو. موږ د افغانستان ټولو ملي شتمنیو حفاظت ته ژمن یو او هیڅ چاته به اجازه ورنکړو چې د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه وکړي. پکتیاوال له هیواد څخه دفاع د هر افغان دنده یادوي او وایي له نظام سره په ګډه له خپل هیواد څخه د دفاع لپاره هر ډول قربانیو ته چمتو دي. د پکتیا ولایت د مېړنیو غیرتمنو ته زه دا ډاډ ورکوم چې انشاءالله موږ په مخ کې نه پنجابیان ودرېدای شي نه انګریزان ودرېدای شي او که ودرېږي غوښمتونکی ګزار بخوري لکه بیې چې خوړلو ویلې ظلم یې وکړو. د موږ په پکتیا کې په خوست په دغه بل ولایت کې ورورای موږ تیارې راغلې د موږ مشامان شهیدان کړل، د موږ ترسره شهیدان کړې. موږ هغه خلک یو چې روسان هم په دې تبرګویو په لرګویو مات کړه، هغه خلک یو چې امریکا ته ماتې ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ملي دفاع وزارت د پاکستان وروستي هوایي برید ته په اشارې د جنوب ختیځ زون له پولو هاخوا پر پاکستاني پوستو انتقامي بریدونه وکړل.